غریب خو هوښیار هلک. په یو کوچني او آرام کلی کې یو هلک اوسېده چې نوم یې علي و. هغه ډېر غریب و خو ډېر هوښیار او پوه و. د علي پلار یو مزدور و او په ډېره سختۍ یې د کور لګښت پوره کوه. علي سره نه ګران لوبې وې او نه نوي کالي، خو هغه سره یو ډېر قیمتي خزانه وه، د هغه عقل او پوهه. علي هر ورځ ښوونځي ته تللی او په ډېر شوق یې زده کړه کولې. د هغه ملګري به اکثره لوبې کولې او وخت به یې ضایع کوه، خو علي تل هڅه کوله چې نوي څه زده کړي. یو ورځ په کلي کې لویه ستونزه پیدا شوه. د کوهي اوبه چټلې شوې او خلک ناروغه کېدل. ټول کلیوال ډېر اندېښمن شو، خو هیڅ څوک نه پوهېدل چې څه وکړي. علي کوهي ته ولاړ، اوبه یې په غور وکتلې او فکر یې وکړ. هغه وویل که موږ د شګو او ټوکر څخه کار واخلو شاید اوبه پاکې شي. په لومړي سر کې خلکو د هغه خبره جدي وننله، ځکه هغه یو کوچني هلک و، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې د علي طریقه وازمایي. کلیوالو د علي په لارښوونې یو ساده فلټر جوړ کړ. هغوی شګه او ټوکر وکارول. لږ وخت وروسته اوبه پاکې شوې او د خلکو ناروغۍ هم کمه شوه. ټول کلیوال حیران شو. هغوی علي ته ډېر درناوی ورکړ او ستاینه یې وکړه. د علي پلار هم ډېر خوشحال شو. سبق: دا کیسه موږ ته ښیي چې عقل او پوهه تر شتمنۍ ډېر ارزښت لري. که موږ ښه فکر وکړو نو هره ستونزه حل کولی شو.